رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په قران کریم کې یو داسې سورت دی چې هغه پر 10 آیاتو باندې مشتمل دی. کچیر یو کس دغه سورت تلاوت کی وای په ورځ د آخرت به دغه سورت د دې کس په باره کې به د الله په حضور کې د الله په مخ کې سفارش کوي او شفاعت به کوي. شفاعت به غواړي د کس لپاره چې کوم څوک په دنیا کې دغه یو سورت تلاوت کوي. یو ډیر اسانه او 10 آیتونه لري دغه سورت، مختصره سورت دی. تاسو ګرځ در سره یاد کی هر ورځ یې وایسته نو کله چې یو انسان دغه وای نو په ورځ د آخرت دغه سورت د کس مبارک شفاعت کوي. الله اکبر. ورځ د آخرت ډیره سخت ورځ ده. نو هغه ورځ به هر انسان به ډیر ګرځي تبابي او د خپل اعمال په تلاش کې بوي. نو تاسو ته الله ژوند درکړي، وخت درکړي، نو دغه یو سورت لپاره یو 15 دقیقې 15 منټه خامخا راوباسي د سورت ویل لپاره. هغه سورت سورة الملک یعنی تبارک الذی دغه سورت دی چې کوم انسان هر شپه دغه سورت وایي په قبر کې به هم د دې سورت په برکت سره به په قبر کې هم د عذاب څخه محفوظ وي او پر ورځ د آخرت به هم د کامیاب وي. دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخته در سره شیر کړئ چې څومره مخته تاسو شیر کوئ ساسي د یو شیر په وجه باندې کېدلی سي یو څوک په دې باندې عمل وکړي.